ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو یویشت غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. څلورم څپرکی: د کارونو پایلو ته مو پام وکړئ. د یو شخص بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې تر کومه حده کولی شي خپل ټول ځواک په یو واحد ځای کې وکاروي. اریسون سوت ماردن. د یو بریالي انسان د تفکر نښه دا ده چې د کار د پایلو په اړه سمه وړاندوینه ولري. دا چې یو کار تاسې یا مو شرکت تر کومه حده اهمیت لري د کار په بالقوه پایلو پورې اړه لري. که چیرې د اهمیت پر اساس کارونه ارزیابي کړئ نو پوهیدلی شئ چې په راتلونکي کې کومه چونګښه وخورئ. ډاکټر ادوارد مانفیلډ د هاروارډ په پوهنتون کې له 50 کلونو څېړنو وروسته دې پایلې ته رسېدلی چې د امریکا د اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو مؤثرترین عامل اوږدمهاله لیدلوری لرل دي. د اوږدمهاله لیدلوري لرل تر بل هر عامل ستاسو بریالیتوب کې مهم رول لري. د راتلونکي په اړه فکر کول ستاسو په کړنو او انتخابونو مستقیم تاثیر لري. هغه کسان چې د راتلونکي په اړه فکر کوي تر هغو چې د راتلونکي په اړه لږ فکر کوي ښه تصمیم نیولی شي. قانون: اوږدمهال فکر کول د لنډمهاله تصامیمو د بهبود سبب ګرځي. بریالي کسان د 15 10 یا هم 20 کلونو په اړه فکر کوي او خپل انتخابونه او کړنې تحلیلوي څو خپلو موخو ته ورسیږي. اوږدمهاله فکر کول له تاسو سره په تصمیمونو کې مرسته کولی شي چې کومو کارونو ته لومړیتوب ورکړئ او کوم کارونه پرېږدئ. مهم او ضروري کارونه بالقوه اوږدمهاله اثرات لري او غیر ضروري کارونه کم یا هیڅ بالقوه اغیزه نه لري. نو باید د هر کار له پیل وړاندې په دې فکر وکړئ چې کوم کارونه زما په ژوند کې بالقوه اوږدمهاله تاثیرات لري. قانون: اوږدمهاله لیدلوری زموږ پر اوسنیو کارونو او فعالیتونو باندې مثبت تاثیر کوي او په زیاتو ځایونو کې مو کړنې تعیینوي. هر څومره چې ستاسو مخې روښانه وي هومره مو په کارونو مثبت اغیزه زیاتوي. د اوږدمهاله لیدلوري په لرلو سره کولی شئ خپل اوسني فعالیتونه وارزوئ او ډاډه شئ چې فعالیتونه مو له اوږدمهاله اهدافو سره سمون لري او که نه. بریالي کسان هغه دي چې د لنډمهاله خوندونو څخه تیریږي او په خپلو هڅو سره په راتلونکي کې بارزښته پایلې ته رسیږي. ولې ناکام کسان تل لنډمهاله خوندونه په پام کې نیسي او د راتلونکي په اړه کم فکر کوي. دینس وتلی او پیژندل شوی ویاند وایي ناکام کسان د خپلې ناراحتۍ د حل لپاره کارونه کوي ولې کامیاب کسان هغه کارونه کوي چې دوی خپلو اهدافو ته رسوي. د ساري په ډول کار ته په خپل وخت تلل، د خپل مسلک په اړه منظمه مطالعه کول او په هغو ټولګیو کې چې ستاسو مهارتونه پورته وړي ګډون کول ستاسې په راتلونکي باندې زیاته مثبت اغیزه لري. ولې بې ځایه وخت تېرول، د چای او قهوې څښل، د ملګرو سره خبرې کول که څه هم په اوس وخت کې خوښي بخونکي دي ولې په راتلونکي مو بده اغیزه کوي. د خپلو کړنو، تصمیمونو او انتخابونو د بالقوه پایلو په اړه دوامداره فکر کول یوه غوره لار ده چې د هغه په وسیله خپل حقیقي لومړیتوبونه وټاکئ. عملی تمرین: د خپلو کارونو او پروژو لیست مو په دوامداره ډول لولئ او له ځانه پوښتئ هغه کوم کار دی که د مهالویش سره سم او په صحیح ډول یې وکړم په ژوند او کار مې زیاته مثبت اغیزه کوي. دا چې هر څه وي له تاسې سره مرسته کولی شي څو خپل هدف وټاکئ. نو د لاسته راوړلو لپاره یې مهالویش جوړ کړئ او له ځنډ پرته یې په عملي کولو پیل وکړئ. همیشه په یاد ولرئ چې که په کار پیل وکړئ ذهن مو ګرمیږي او کله چې هغه ته ادامه ورکړئ کار پای ته رسیږي.